خطرناک پخوانی کو په دې ځنګل کې به دغه مور ولید اوسېدله د دغې ښځې خاوند مور او دغه یوه لوری وه او د شپې به دې ځنګل ته راتله او د ورځې به ګرځېده او خلکولې به مسؤلیانې کولې او دغه مور یې ورته وایي دغې خپلې لور ته هرې بچی موږ خو د ورځې خلکو له کارونه کوو کارونه او د شپې دې ځنګل ته راځو ځنګل ته او دلته پاتې کېږو نو زه به سبا ځم او خپل کار به پرېږدمه او دې کورونو باندې به ګرځو ځان له به یو کور ګورو چې په هغې کې موږ پاتې کېږو موږ به په هغه کور کې اوسېږو او کرۍ به یې ورکوو ارې مور جانې دا خبره دې صحیح وکړه صحیح موږ خو ټول عمر په دې ځنګل کې نشو پاتې کېدی موږ به سبا ځو او ځان له به یو کور نیسو چې په هغه ځای کې پاتې کېږو نو چې بیا سهار شي او دغه را روان شي او ځان له یو کور ګوري او دغلته ورته یو کور میلاو شي او دغې کس خپله خبره وکړي چې دا کور زموږ شو او دا ډېر پخوانی زوړ کور وي او خبره ورسه وکړي چې موږ به دې ته راځو دې کې به موږ اوسېږو نو دغې ته چې دننه څنګه ننوځي دغه کور په کرایي والي او دغه مور یې خپلې لور ته وایي ارې بچې داسې کار وکړه چې اوس خو هم کور موږ ونیو او ته دې کور کې کښېنه کور کې زه ورځم چې څه د خوراک راوړم او هغه بیا ځان له وخورو زم دلته به نږدې چېرته هوټل وګورم هوټل او د هغې نه به څه راوړم چې دواړه یې وخورو بچې او بیا به مونږ خپل کار د سبا نه شروع کړو زه به خلکو له به مزدوریانې کوو مورې جانې زه هم وږې شوې یمه ته لاړه شه څه راوړه چې ویې خورو نو مونږ به ماړه شو بیا به د خیره څه سبا نه خپل کار شروع کړو او ته اوس لاړه شه مونږ له څه راوړه نو مور یې بهر ته راوځي د دغې کوره او را روانه شي او اخیر دغې هوټل ته راورسي او دغې کس ته خبره وکړي چې ما له دغسې روټۍ راکوه او زه به په مخه ستا نه وړم ما دلته کور ځان له ونیودو او دغه کس ورته واپس جواب کې وایي ارې خور جانې ډېر زیات دې ښه وکړه چې زمونږ په ګاونډ کې دې کور ونیودو او زه خو یو هوټل والی یم هوټل او زه به له هر څه کانه په ارزان ریټ درکړم او ځان له یې وړه ځکه چې زموږ شان غریب آداد دي غریب آداد زه به دله په ارزان ریټ خوراک درکړم او زما دې وړه ترور او ډېر خوشحاله شوه چې بله کډه راله زموږ ګاونډ ته ستاسو ډېره بده ده او بل خوا په دغې کور کې دغه لوری ولاړه وي او ځان څه سوچونه کوي دومره زیات غریبانان یو چې نه ملګري شته او نه خپل خپلوان شته او په دغه ساعت کې خواله یو جینۍ راشي او ورته وایي ارې خورې جانې څنګه یې ښی تا دې کور ته کډه راوړله او دغه په اصل کې جینۍ نه وي دغه یو خطرناکه چوړیل وي او دغې سای دوکه کوي او دغه شان خوږې خوږې خبرې ورته کوي چې ته به زما ملګري شې او په دغې کور کې دا د ډېر وخت نه پاتې کېده او دغه انسانان به یې خواړه دغه څه ټولې خبرې وکړي او دغه جینۍ ورته وایي ارې خور جانې دا خو دې ښه کار وکړو چې ته زما ملګرې شولې زه خو ډېره خفه وم چې زما هېڅوک نشته خو ښه ده چې ته زما ملګرې شولې ته
نو ته به زما ډېر ښکلي ملګري او زه به په تا خفه کېږم او ته به په ما صحیح ده که نه ملګري زه به په تا هم خفه کېږم او ته به په ما هم خفه کېږې دا که خبره دي صحیح ده صحیح او دغه جینۍ ورته ووایي چې زما مور روټۍ راوړي هغه به موږ سهوم وخورې او په دې کې دغه مور بار ته راشي او دغې ورته وردېږي او اوازونه کوي اری بچې راهوزه راهوزه زه رالمه بچې اری بچې راهوزه زه رالمه او په دې کې دغه ور کولاو کې یو دننه راغلی وي او دغه جینۍ ورڅخه هم یې تپوس ترې وکړي چې دا څوک ده او دغه ورته ټوله قصه وکړي چې زما لسې ملګري دا د دې زیږي دغه جینۍ چوړیل په خپل شکل کې راشي او دې اوسه اخیر څه وکړي نو دا به تاسو ته مونږ اپلوډ کوو په پارټ 2 کې که پارټ 2 تاسو ته پکار او تاسو یې ګورئ نو مونږ ته کمنټ وکړئ تاسو ته به مونږ پارټ 2 لازمي اپلوډ کړو او د داسې سبقامیزو ښکلو ویډیوګانو دپاره اوسه زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې مونږ په دې ویډیوګانو ډېر محنت کوو او د ډېر محنت سره سازېږي نو ستاسو هم حق سازېږي چې زموږ چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې راته ښه د باد اوسئ لوی الله په امان